استاسو وای ځکه چې دا قوم د خپل حرامتوب او شیطانت نه منې کیږي نه. استاسو ګورئ پوهېږي نه اجیان را روان دي صاحب په موټرې سیرې تړلي، په موټرې سیرې تړلي دي او موټرې ورپسې دي. څه چل دی؟ اجي صاحب راغی لکه خوراغه که نه کور دی د میردین جومات شو شورای ونی که نه. خو اوس پرون یو مولانا دی پلار یې راځي د حج نه، ما ته وایي چې داداجي مې راځي د حج نه او د جمعې په ورځ یې صدقه کول پکار دي. اوس غریب سړی دی اوږی تږی د خدای نه هر څه صدقه به کې ویلې بس دیګونه میګونه به پخو خلق به راشي او به خوري. یاره داسې غوسه راله که نه چې ما یو څو شړپتې په دې خوله وباسم. مالزه زه رخصه چې څه کې کوه ته څه سړیتوب حجي د حج نه راغلی دی نو دیګونه پاخه که. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجة الوداع نه لاړو مدینې ته نو دیګونه یې پخ کړي. ای خدایم کور په دغه حج وران که چې وران دیګونه یې پخ کړي. بیا دا د شاخی تاخی زامن را وغوښته چې راشئ وریجې وخورئ پلانی حج نه راغلی دی. نو عزیزانو دا نوي نوي عذابونه دي نوي نوي. پرون زمونږ ملګري یو حجي ته تله نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما ملګري ته اواز کوي وایي تاله څیره جوړه کړم حجي ته ځو. نو څه کې ده سره حجي ته روانې څیره ورته جوړه کړه. نو سویمه قسم په خدای دی چې دا بوټونه د بوټ یې رابر که واده کې ګوري که په حج نه راځي او ګوري بیا چې حج ته ځي او ویې ګوري که په مړي کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته. دا سوچ پکې نشته چې دا خدای مونږ سره کوي څه لګیا دی. کم خدای چې په دارالخلافه کې اوبه لاندې تل ته بوتلې او سل برمې لګیا دي اوبه نه روځي. او دا درته پته دی چې په اسلام آباد به څومره زور اچولی شوی اوبو دپاره دومره خو پوهېږئ که نه اوبه لاندې ځي. هغه خدای دلته هم کولی چې د تندې نه م هلاک. نو د الله هره ورځ داسې حیران کن کاری چې عقل ورته حیران. د پاکستان ټول قوت په اسلام آباد کې موجود دی او الله اوبه لاندې بوتلې دوی یې دیدې روباسي که نه. دا وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث دشمنی په سر اغستې ده. ښه ورځ به نه ګورئ. ښځه د ملک سربرا کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې. ښه ورځ به نه ګورئ. ملګري وګوره خدای رسوا د زمانې کړه او ذلیل د زمانې. عزیزانو عرض مې دا و چې دا الله هر یو کار حیران کن دی. هر یو کار الله په اصل کې الهونو د اله معنا ده حیران کن. هر شي ته چې ګورې حیران عقل به دې کار نه. اوس نوی یو عذاب در باندې بل را روان دی هغې ته به هم عقل کارو. دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې. انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سړک کې چې چابړي لګولي دي دې له به هم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره الوچې خرچې کړي دومره پکې ټیکس ورکړه. نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکړه. نن دې څومره بینډۍ خرڅې کړي دي دومره پکې ټیکس. دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوروي الله دې ډېر زر په خیر راوړي. دا بل در باندې را پوهېږئ نه او د خدای هره ورځ در باندې نوی نوی قهر راځي. هره ورځ تاسو خیال راغلی هره ورځ پوهېږئ نه. خپېمانه به کله شئ خپېمانه به هله شئ چې د سره مو به واورئ. فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام ووایي چې یا الله اوس څه وکړم. نو الله ورته وایي وإذ فرقنا بكم البحر فأنجیناکم. ورځپې دریاب مې درته سیرې کړو. اووه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې. اووه لارې بعض علما 12 لارې وایي. موسی سره د ملګرو پکې ور روان شو دائیں بائیں بیا د اوبو دیوالونه دي او لاره کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان. فرعون چې ورسېدو دریاب ته ملګرو ورته ویل چې ورځپې که نه ته خو به خدای ځان ته وی که نه. دی پول شو دلته چې غرقېږم غیرت ونیو پې ورګډي شو.
موسی علیہ السلام سره د مرګرو ته ووتو او فرعون چې د منسته شو الله دریاب ته ویل چې وینیسا دریاب راګیر کو او چې راګیر کو سره د قومه موسی علیہ السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون میں سرد آل غرق کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او موسیٰ سرد قوما تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو کتم د خدای را نیولې بنده خلاصولی شي خبره کوئ چېرته څوک خو به مړي که نه که نور په خبره نه پوهېږئ نن چې یو ظالم هلکته را سره یي که نه او د هر سړي دا غوږونه مې پړسول څوک مړه خو به مي که نه اسپتال له به مو وړي ډاکټرانو به م اپریشنې دوایانې پلانې ډنګړې دا خو هم کړي که نه دا خو رننګ شی دی ته ووایه په ایمان چې د ده څه وخت کې زنکدن شي ډاکټران ته ګیر چاپېر ولاړي که نه ستنې ورته ویو کله څه چل کوي کله څه چل کوي کله څه چل کوي لیکن چې الله را نیولی یو رسختی یې او ډاکټران یې بچ کولی شي په دې خبره ښه پوه شول نور نه د خدای را نیولی بنده نشي بچ فرعون خدای راونیو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منمه خو بچ مې کا هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس اسمه د ورخه تیر او په بیرته نجاروزی د ورخه تیر او په بیرته نجاروزی تیر ساعت په بیرته بیا تیر ساعت په مثال مړې د لحد دې مړی چا دی ژوندي کړي په جړه تیر ساعت داسې لکه د لحد مړې په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې وکړو بیا را ژوندې کېږي په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نکی اوس بارہ ورځ د الله نوی نوی عذاب ته انتظار کوئ اور ورځ به د الله نوی نوی قهر ته انتظار حکمران طبقه به در باندې الله داسې نه راولي چې هغه کارو کې چې ستاسو زړه پې خوشحال شي هره ورځ به نوي نوي غشي در کې منډي هره ورځ بله ورځ ورځې نه راپسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګېد څه پابندي ولګېد ویل وایي چې تقریر به په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډېر ښه کار دی زه به اول بند کړم دغه خلکو ته څه تقریر وی نه څه چلې په کار دی موږ څه کولی شو زه ځان له غریب سړی یم که زه اوس چل کولی شم چلې هغه چاته ووایه چې کوم خلک په ونډو عادت دي موږ خو بوسو والا یو نو د الله قهر او عذاب چې دی هغې نه به سړی په امن کې نه مولا به نه طالب به نه پیر به نه میا به نه سید به نه هر سړی به په خپل خپل ځای کې راټینګ کړي هر سړی اوس اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوږې لباس ور واغوستلو نو لوږې خو یې که خیري د یری لباس څه جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لکه تخریبکار پاکستان ته راننوته 10 لکه تخریب ای به څه کوي تخریبکاري به کوي په دوی باندې اوس لړزان هله ملا صاحب څه چل کوي ما وروره خبره اورئ CID سپیشل برانچ انٹیلیجنس پولیس آرمی ملیشا بارڈر دا دومره محکمې صرف روټي خلاصې دي چې زه به اوس تخریبکار درته لټوم او ګورم بیا دا محکمې څه کوي دا دغې له تکړه دي اوس هم هلته بار وګورئ ولاړ به یو به زما دا خبرې لیکي مونږ پسې ډیوې ګرځئ چې دیګر ملا چېرته چې ورمنډه کوي خو نه بار وګورئ هلته ولاړ به دا څه دپاره دی خوا وګورئ CID او انټیلیجنس د ملک څه ته وایي دې ته وایي په مکه معظمه کې ابرهه څه چل کړی
سوچ کشي کړي و په کعبه باندې حکم یې کړو چې تاسو مکې ته مزي حج ته دلته درته زه حج جوړوم دلته څنګه حج جوړې بس یو کوټای جوړ کړو دې نه تاویږي را تاویږي الته صدمره تکلیف کوي چې مکې ته زیو تاسو خیال د مکې یو سړی راغلی و چې ښه هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده د هغې مقابله ابرهه کوي نو هغه سړی د شپې و د مکې د شپې ورغلی دی او د ابرهه په کعبه کې غول کړي دي چې غولې کړي دي سار دربانچي چې راغی هغې ویل چې د ابرهه ته پته ولګېده چې زما په کعبه کې چا غول کړي دي سیډي والی راوغوښته چې فورن سړی غواړم په 24 ګنټو کې سړی را پیدا چې ده کړي 24 ګنټو کې دلته ثابت سړی وخوړی شي او مړ شي انکواری ده انټاروګیټ دی انټاروګیشن دی بیا مجسټریټ دی بیا شیشن دی بیا هڼ دی د خدای په عظیم قهر اخته یې په یو لیز مکه دي چې په کلي کې چا سره جګړه شي د دیوانی کیسونه وګوره په 12 کاله کې یو کیس نه ختمیږي دا د کلو خلق خدای په قهر اخته یې که نه دا د خانانو نوابانو تالی سټو او د هغې ټټوانو خدای په قهر اخته یې 12 کاله یو لیز مکه باندې لبړی او د 12 کاله کې یو کیس نه ختمیږي دې ته دیوانی کیس وایي انګریزانو چې دا قانون جوړ کړی دیوانی نامه یې پې ځکه ایښې وه چې مسلمان قوم برانه خیر ونه ګوري که خیر دیوانه قوم بم پې د ښځو پرتوګ بم خرڅوئ او دا کیس به لړاوئ مولانا روم نن 900 کاله مخکې ویلي 900 کاله یارانه زمانہ مثل گل یناران یاران زمانہ مثل گل ینارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وی دا دے زمانے یاران دسی دی لکه دا انارو باغ لچه پا موسم کې ورنو دی تک سر سر گلو نینی ولی رنگ دیر خسته خو چې په ټول باغ کې وګرځي بوی به در نشي که بوی کوي تاسو هغه یې ډېر غوړ زیړ بوی صاحب اختر دې مبارک شو ځان باندې سپری مری کړي یو شکر دې اختر کې خو زه لږ بچ شوی وم لار لنډوي لار یو خو چې په لاره رواني دا لاسونه جوړې تکړه ښه جوړې داسې به دې منجی را منجی یو له مې هغه ورځ وی چې لار لنډوه خونه دې ورانه شه وخت کم دی کټه ګوته دې نیولې ده او منجی را منجیم زه خضر علیه السلام یې مسه لار لنډوه لار فضول وقت مه ضایع کوه فضول مجلس مه کوه اللہ اللہ کوا ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یو ځل دی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر زړه عادت کوي جبه عادت کوي الله 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 بلم لا سوکشته په دنیا او په آخرت کې پکار راتلو والا بل سوکشته دی وجنا تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې کډېر چالاک د زمانه او د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکي چې دا ختم شي تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې حافظ نور پوسنو یارانو منازے گا یارانو پورے میں ٹکیو کو دا شعر خود ټول جماعت وای حافظ نور وای پوسنو یارانو منازے گا پخلا غلیم تچ خوگا پیاله د قند نکړې پخلا غلیم تچ خوگا پیاله د قند نکړې کپ قدر پا قیمت برلے اسمانے او صدر لغاری دے لغاری ورتوئی که لاورے ورتوئی صدر لغاری دے دا چٹ چاہی خیدے دا چاکی خیدے وزان خو خیئے کنا چلک دے بیخوم کنا دا ملک نور ٹول ٹیپر شو چه دے بے نظیر حج شوئے دے کنا دے شوئے دا دے کور ران کستاسو حج کی تاسو کی تاسو راشي چې څومره اجیان راځي اجي په کم راځي کنه راځي
دا چیټ کې لیکلي بېنظیر حج شوی دی که نه شي او بېنظیر حجونه سره څه کار دی خو مفت چانټي ده ویې خوړه وراله تاسو حجونو سره څه کار دی حج خو په ټول عمر کې یو حج فرض دی دویم حج له چې ځې هغه پیسې غریبو له ورکول کې د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی دا خو حج نه دی دا خو سیل دی چې دی که نه شي مانځنه پټ غوندې ما ته ځان رسته وښایه کې بمبکون دی زه په دې خبرو پوهېږم که په قدر په قیمت برلی اسمانې لوی سړی سه وزیر اعظم دی وزیر دی صدر دی پلان خود بینی مکر د خاورو بندیوان بادشاہ د زمانې تورو خاورو لاندې بیا یوازې پروتي که نه پروتي که نه بیچاره عاجز ور بشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پالوان یې کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې سو بسور په اس د عمر تیز روان یې د اجل په نقارو بدی تاراج کا کد درشتی دنیا راج کوي سلطان یې مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه چې یخلې په سنا درب گویانه داد خام اندیخنه د کم دلیلا چې ازغی کری پتما درحان یې قافلې چې د یمین شمال جلیږي